هغه غڼې یا تارکښ چې له ځان څخه غټ ماران خوري. آیا دا امکان لري چې یوه غڼه دې له خپل ځان څخه غټ مار ښکار کړي او ویې خوري؟ نوی ساینس د دې پوښتنې ځواب په هو سره وایي. د اراکنالوژي په ژورنال کې د یوه په زړه پورې څېړنې له مخې ویل کېږي چې د امریکا او سویټزرلینډ ساینسپوهانو 319 داسې پیښې بیان کړي چې غڼو ماران ښکار کول. په دې پیښو کې 299 په طبیعي چاپیریال او 22 په ژوبڼ یا لابراتوار کې رامنځته شوي او دغه حملې له انټارکټیکا پرته په ټولو لویو وچو کې پیښې شوي چې ډېرې یې په امریکا او استرالیا کې په ترتیب سره 50 سلنه او 29 سلنه واقع دي. له څېړنې موندل شوي هغه ماران چې د غڼو ښکار ګرځېدلي تر ډېره واړه دي چې اوسط اوږدوالی تر 20 سانتي مترو پورې و، خو داسې ماران هم پکې شامل دي چې تر 100 سانتي مترو پورې اوږدوالی رسېده او دا د مارانو نوي ډوله جوړوي چې 7 کورنیو پورې اړه لري. بل لوري ته د غڼو ډولونه بیا تر 40 پورې رسیږي چې 11 کورنیو سره اړیکه لري او پرته له تریډیس غڼو بیا 80 سلنه د مارانو د خوړلو پیښې ثبت شوي چې جسامت یې یوازې 0.6 سانتي مترو څخه تر 1.1 سانتي مترو پورې رسیږي او داسې ځواکمن جالونه جوړوي چې ماران ترې ځان نشي ژغورلی. همدغه راز 7 ډوله ځانګړو غڼو یو ډول عصبي زهر شیندل چې ماران یې له حرکت څخه غورځول، ټوټه کول او بیا به یې خوړل. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.